ته نو د خلکو حشر به کېږي، معنی دا چې خلک به راجمع کېږي او خلک به بولی کېږي په زوره د راجمع کېدو دپاره، دې ته حشر وایي. د حشر ځمکه چې خلک به ورته راجمع کېږي هغه د شام ځمکه ده، او دا کمزوري خبره ده چې دا د عرفات میدان دی، بلکې صحیح حدیثونو کې دا خبره ده چې کله چې دنیا ختمیږي نو د قیامت په غټو کې یو غټه نښه اخرنۍ هغه دا ده چې د یمن د طرف نه به اور راوځي او د اور به خلک شړي د شام ځمکې ته، هلته به راجمع کوي. نو حشر د خلکو د دغه روایتونو په رڼا کې هغه د شام په ځمکه دی. دلته امام بخاري اوس دا خبره به بیانوي چې دا به په څه طریقه د خلک راجمع کېږي او دغه به ناشنا ورځي چې کله به د آدم د اولاد او پیریان او زناور د ټول الله په یو ځای باندې به راجمع کوي او ټول به ولاړي. ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزه، الله وی وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، الله وی ټول به راجمع کوم، یو کس به رانه نه پاتې کېږي، ټول خلق به الله راجمع کوي. فلم نغادر منهم احد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، ټول به خپل رب ته پیش کړی شي په صفونو کې ولاړ. الله وی ما پسې به داسې راشي لکه څنګه چې ما اول پیر پیدا کړي وو. نو دغه آیت کې مې اشاره ده دې طرف ته چې دا خلک به لغړ توغړي، خپې به له خپې به وي او ناسونه ته به وي. دې باره کې حدیثونه را روان دي. الله سبحانه وتعالی هم د دغې ورځې په باره کې دا خبره کوي په کومه ورځ چې به د خلکو حشر کېږي الله ته. الله وایي ذلك يوم مجموع له الناس، الله وایي هغه داسې ورځ ده چې هغې ته به دا خلک ټول راجمع کړی شي. بل ځای کې الله وایي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ځمکې او اسمانونو کې چې څوک دي دا ټول به د الله مخې ته راځي، عجزه به وي د الله په مخ کې، ذلیله به وي د الله په مخ کې. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، او دا ټول به د الله سره ملاقات کوي د قیامت پر ورځ په داسې حال کې چې یوازې ملاقات وي. ما مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې د چا زړه ژوندی د هغه دپاره د مړو زړونو خاوندانو خبره نه کومه، او نه د هغه خلکو خبره کوم چې هغه په دنیا کې ننوتي دي، غریبانان نه خبر دي د آخرت نه، نه د الله د رضا نه او نه د ثواب نه او نه د جنت او جهنم نه، هسې بس دغه ده چې ایمان یې پرې دی. کله چې تا ته په دنیا کې یو کس ووایي چې ته بیا ما سره یوازې ملاقات وکړه، نو په سړي باندې ډېره یېره راشي چې د یوازې ملاقات کې دی ما ته څه وایي. او چې کله عرش والا تا ته ووایي چې ستا ملاقات به ما سره یوازې کېږي، او ځکه الله په سورة الرحمن کې دا خبره ذکر کړې ده سنفرغ لکم ایها الثقلان، ای پیریانو ای انسانانو، الله وایي زر ده چې موږ به فارغه شو ستاسو حساب کتاب دی. دا خبر الله د یری ورکولو دپاره کې الله فارغ دی هر وخت، خو دا خبره دې دپاره کوي چې که چېرته د دې د لاسه ده بندگان ویریږي. رب العالمین ګوره یوه خبره نه ده پرېښودې
چې د قیامت پر ورځ ته الله ته به یې دا ووایي چې یا الله یو خو بس زه ونه یېرېدم او نه داسې څه خبرې وې چې په هغې کې ترهیب و نه پکې یره وه نه ځای په ځای الله په قرآن کې د دې خبرې باره کې یره ورکړې ده چې ګورې تاسو به ټول ما ته ودرېږئ او یوازې به زما مخې له راځئ او زه به درسره حساب کوم او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله به ورسره خبرې کوي د دې هر څه باوجود چې یو سړی وایي چې زه نه یم خبر نو دی هسې په زور یې ځان قمقل کړی دی او دلته که چېرته په دې ملک کې یا بل ملک کې یا زموږ په خپل ملک کې حالات لږ بدل را بدل شي قانون بدل را بدل شي ټول به یو بل سره لېږي هغه نوي مسله دا روان او خیال کوئ او نوي خبره او خیال کوئ او چیکینګ به کېږي او خیال کوئ حکومت قانون بدل کو خیال کوه د سره سوچ او فکر دی د خپلې دنیا ورسره غم دی ځکه په خپل هم په یره کې ده او نور هم یروي نورو ته مو احتیاط کوئ دغه شان کم مؤمن سره چې د آخرت فکري نو دی په خپل هم په یره کې د آخرت نه او نورو مؤمنانو ته مو وي خیال کوئ ګوره الله ته به ودرېږي دنیا کې که چېرته څه یو مسله راغله زیات نه زیات خو لږ دنیا ته به دې نقصان ورسي نور څه کېږي مرې خو نه او که مړ شوي دغه دې د مرګ نیټه ده نو نور ته خوا څه کېږي که مړ شوې دغه دې د مرګ نیټه وه قصه ختمه شوه آخرت کې خو دا خبرې نه دي چې زه معمولي خبره ده او ګزاره به وکړو هلته ګزاري مزاري نه چلېږي آخرت کې ګزاري نه دي ګورې آخرت ځای د ګزارو نه دی آخرت ختمیږي په دې یعنی دغه ورځ چې یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي دوه خبرې دي که یو سړی چې اصحاب الاعراف کم چې منځ کې دي هغه هم بیا اخره کې جنت ته راځي یا جهنم دی یا جنت دی اوس که بله لاره د چا په ذهن کې د خلاصینو موږ ته دې بیان کړي او سورة الرحمن کې الله سبحانه وتعالی هم دقه خبره کړې ده یا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے پیریانو اے انسانانو کچرته تاسو تیښته کولی شئ د اسمانونو په دې غاړه باندې په یو طرف وتی شئ یا په دې ځمکه لاړ شئ وتښتئ د الله نه زه تیښته وکړئ لا تنفذون الا بسلطان الله وایي نشئ تښتېدی نشي پټېدی په هغه ورځ مګر چې د چا سره زوري او دا ښه واضح ده د چا سره داسې زور نشي چې هغه د الله د زور په مخ کې وچلېږي اوس که د زور خاوند دی زور ته په دنیا کې پاتې کېږي یا وختي طور زور دی نو ژوندو زړونو والا ته باید زه دا خبره کوم چې ګورې آخرت را روان دی او ټول به الله ته ودرېږو او الله ته به مخامخ کېږو په دې دنیا کې دومره مستېږم او دومره پکې جوهر ننوځم وختي طور خبرې دي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه د یو مسافر دا تقریبا د یو څو ورځو نه موږ والله چې دا نیټ وګورو پلانی یې مړ دی او هغوی زما تره مړ دی او بل وایي ورور مې مړ دی او وایي زوی مې مړ دی او کاکا مې مړ دی او ماما مې مړ دی او هغه مړ دی او دغه مړ دی او دا مړ والله چې د سړي په ذهن یو بوج جوړ شي ټینشن سړي ته جوړ شي چې داسې به زما هم یو خبر نشر کېږي په دې نیټ کې چې یاره هغه پلانی یې مړ دی او دعاګانې ورته کوي او داسې ډډه دې بعضو لګولې ده خپه په خپه اچولې ده او دې نورو ته زر په کمنټونو کې ولیکي او یا لاسنیوي له تعزیه الله دې وبخي بس لکه بس دا ټوله دنیا روانه ده او ده لیکل راوړي دی خو بل ته پروت دی خو مضبوط راغلی دی د تلو والا نه دی او بیا د تعزیت په ټیم کې به بس داسې معمولي خبرې مو کي بس دغه یو حق لاره د ټول پرې روان دي دا خبر ولې ته صرف خولې پورې محدود ساتي چې حق لر د ټول پرې روان دي داسې خو ښکاري نه ستا دې کارونه چې تم دا وایې چې ټول روان دي ته خو داسې نښتې دي دنیا ته چې سمه بیلچې دې ورته د ویې خاړم کړې ده وایي ټول روان دي نه علم یې زده کول شتي نه دینداري شتي نه تقوا شتي نه عبادات شتي نه د الله د راضي کولو کوشش شتي او جي ټول روان دي
ابو هريره رضی الله عنه چې به د قبر په غاړه کېناستو په ژړا به شو. خلکو دې تپوس وکړو ابو هريره صاحب ته ډېر ژاړي دلته؟ وی ژاړم په دې چې سفر راته اوږد دی او د سفر سامان را سره لږ دی. چې د ابو هريره رضی الله عنه پېشان سړی وي ما سره د سفر سامان لږ دی. او په دې زمانه کې زموږ په دې زمانه کې به یو سړي خپه په خپه باندې اچولي وي حق الهر د ټول روان دي بس هېڅ سوچ او فکر نشتی چې صحیح د حق الهر دي ټول به روان دي خو څه کول غواړي دغې لارې دپاره که نه که نه زه به صرف خپله دنیا کوم او خپله منماني به کوم او زړه کې چې مې څه راځي هغه به کوم او په خوله دا چې حق الهر د ټول روان دي. ځکه تاسو نه دا تپوس وکړم او په خپله یې جواب ورکړي. لکه تیر شوي جمعرات باندې موږ د کتاب الرقاق درس کړی دا بل جمعرات راغی 7 ورځې تېرې شو. تا په دې 7 ورځو کې په دین کې ترقي کړې ده که کم شوی؟ دا په خپله خو لږ ما سره به لوز وکړي چې د دې جوابونه به ځان له ورکوي. خبره په سر مه تېروئ هسې. او دا درته ووایم ګورئ ستاسو د فایدې دپاره یو سړی چې د خبرې نه خبر نه وي د ده ګناه ګورئ دومره نه وي څومره چې د هغه سړي چې د خبرې نه خبري. هسې دلته ناسته نه ده پکار زما ګورئ سرونه نه دي پکار. ورب الکعبه که څه پرخ را باندې کوي د هغه سړي نه راتله دی درس ته چې په چا باندې اثر نه کوي او یا څوک ترې فایده نه اخلي هېڅ اثر نه کوي نه دی راسي. هم په هغه سړي پسې خفه کېږو او د هغه په نه راتلو باندې غمجنه کېږو چې ښکاري چې په هغه باندې د درس اثر کوي او د هغه په ایمان او په تقوا کې ترقي راځي په علم کې په هغه پسې خفه کېږو او نور چې فایده ترې نه اخلي نو هسې زمونږ ګڼه نه ده پکار. مونږ الحمدلله په هغه کسانو کې نه یو چې صرف خلک را جمع کولو مقصدي. مقصد دا دی چې راسه چې بیانېږي چې دا ستا په ژوند کې راشي. نو دا خبرې په سر له پاسه مه تېروه. سوال د ځان نه وکړه په دې یو هفته کې زه ډېر لرې نه ځم. زه تا ته ستا ټول عمر نه ویم زه تا ته 1 کال نه ویم زه تا ته 1 میاشت نه ویم. تا په دې یو هفته کې په دین کې ترقي کړې ده که په زی ولاړې که کم شوی دا جواب ځان له ورکړه. دویم تا په دې یو هفته کې د الله دپاره څه کړي دي کومه توره دې والې دا به راته نه وایي چې ټک خطا مونځ مې کړی ما ته پته ده مونځ به دې کړی هغه هم ټک خطا زموږ د ټولو مونځونو دغه حال دی دغه م سیډ ته که تا څه کړي دي څه توره دې والې د الله دین دپاره دې څه قرباني ورکړې ده څه محنت دې کړی څه کوشش دې کړی لږ څه خو کول هم پکار وي که نه صحیح ده الله غفور رحیم دی خو ته هم څه وکړه دومره غټه ورځ را روانه ده د ابو هریره رضی الله عنه په شان سړی وایي ما سره توخه کمه ده د سفر او موږ داسې په ارام داسې مطمئن پراته یو والله لکه موږ ته چې د جنت ټکټونه میلاو شوي او بس دغه جنت باندې زموږ ډایرک ورتګ دی ساه وته او موږ به جنت ته ځو په خپلو لاسونو خپلوان قبرونو ته کوز کړو په خپلو لاسونو نږدې ملګري قبرونو ته کوز کړو مقبرو ته لاړو رالو جنازې کوو لاسنیوو له ځو هېڅ تبدیلي را نه وسته نو دا خبرې د هغه چا دپاره چې هغه د ژوندو زړونو خاوندان دي کیدای شي په هغو کښې تبدیلي راشي کیدای شي خو لازم چې کور ته لاړې دا یو کار به وکړې دا کوم سوالونه چې د ما کړي دي که نه دا چې کله کټ کې پرېوتې یو پاو ساعت دی له ورکړي خیر دی فیسبوک به لږ بند کړي یوټیوب هم بند کړي پاو ساعت کې څه نه کېږي او صرف پاو ساعت مې هم ډېر وي 10 منټه به دې له ورکړي تا په یو هفته کې په دیندارۍ کې څه ترقي کړې ده که په کته روانې نو په ډېره خطرناکه لار روانې که په زی ولاړې نو هم د نقصان په لار روانې او که مخکې پکې تلی نو بیا خو خوشحاله شه دا د الله یو رحم دی چې په تا باندې کړی دی چې تاله په دین کې د ترقۍ توفیق درکړی دی نو الله وی چې وکلهم آتیه یوم القیامة فردا دا ټول خلک الله وی ما ته به راجمع کېږي یوازې به راځي هر یو کس دا د یېرې خبره أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله وی چې کوم ځای کې هم یې که نه چې
د دنیا په هر ګوټ کې چې الله تاسو ټول به راجمع کوم دغه ورسېږي.